د مټرو دا فصل ما تاسو ته وښولو چې زموږ اخوا پېښور خوشه علاقو کې چې دی په کومه طریقه باندې مټر کرلی کېږي او د صوابۍ په ځمکه کې په کومه طریقه باندې دا کرلی کېږي چې موږ په پېښور کې کله مټر کرو او موږ زیات تر کتلي دي نو هغه چې دی چوکو ته داسې کرلي او چوکو ته هغه خیږي نو دلته چې ما دا پروګرام وکړ دا د هغې نه ماته لږ بدل ښکاري ولې په دې ځمکه کې هغسې مټر نشي کېدی کاکاجي په جیرب پټي باندې به څومره خرچه راځي چې دا څوک کرل غواړي پټي باندې کم از کم 50,000 روپۍ راځي 50,000 روپۍ به په دې کې راځي که سیزن ولګېد او دې پیسې کولې نو دا به څونه آمدن کوي یو کس ته السلام علیکم ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم دا وخت موجود یم په صوابۍ کې او دلته صوابۍ کې د زمیندارۍ حوالې سره څه تړلې خبرې دي چې تاسو ته کول غواړم دوستانو تاسو به د پېښور ګیر شاپیره علاقو کې لیدلي چې مټر هلته په کومه طریقه کرلی کېږي خو بالکل زه چې دلته صوابۍ ته رالم هغه سیسټم او پروګرام چې دی ټول بدل دی مطلب دلته مټر یو په بیله طریقه باندې کرلی کېږي تاسو ته به هغه هم په دې ویډیو کې ښیم او دلته کې زموږ یو مشر کاکاجي موجود دی هغه نه به په دې باندې معلومات راخلو او تاسو ته به په دې ویډیو کې وړاندې ږدم بالکل دا وخت چې دی زه کیمره سویچ کوم السلام علیکم کاکاجی کاکاجی څنګه یې صحت مو ښه دی ټیک ټاک ښه دا کاکاجي دی او دای مټر کرلی تاسو په دې پټي کې دا کتی شئ جي کاکاجي د ټول نه پیله خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ په پېښور کې کله مټر کرو او مونږ زیات تر کتلي دي نو هغه چې دی چوکو ته داسې کرلي او چوکو ته هغه خیږي کله ورته چا د شلتالو چوکې کرلي وي چا ورته د الوچي چوکې چې دی په ځمکه خښې کړي وي نو مټر هغې ته خیږي نو دلته چې ما دا پروګرام وکړ دا د هغې نه ماته لږ بدل ښکاري ولې په دې ځمکه کې هغسې مټر نشي کېدی کېدی شي خو دا چې دی نو مونږ هغه په دې مټرو کې لکه دوه درې قسمه تخم دی ښه په دې کې یو چې دی درمیانه دی یو ګرمه دی یو سړزه دی صحیح ګرمه چې دی دا زیلی ډېرې نوک دی صحیح نو دا مونږ چې په دې طریقه لکه کرو لکه چې دا ګرمه تخم دی دا ګرمه تخم دی دا مونږ ونولو بس کټر پرې راپرېږدو دا اوبه شي ښه او هغه هلته چې کوم مټر کرلی کېږي هغه کوم یو وي هغې ته کېدي شي هغه سړزه مټر وي ستاسو صحیح نو دلته ګیر شاپیره علاقه کې داسې ځای نشته چې هغه رنګې مټرې خلکو کرلي که نه ټول داسې کري دې طرف ته ټول د عام دا شی دی ښه دې خوا ته چې دی ټول داسې مټر کرلی کېږي دا تاسو په ویډیو کې کتی شئ ماماجي ته دې ټوټل میاد څومره دی د دې مټرو ټوټل میاد چې دی دا 2 میاشتې دی 2 میاشتو کې دا چې وکري نو رارسي او بس بیا فصل چې دی تیار وي 2 میاشتو هم کم ټایم ښه دې ته ګرمه مټر ویلی شي دا په 2 میاشتو کې رارسي بل که زه تاسو ته ویم کاکاجي په جیرب پټي باندې به څومره خرچه راځي چې دا څوک کرل غواړي پټي باندې کم از کم 50,000 روپۍ راځي 50,000 روپۍ به په دې کې راځي که سیزن ولګېد او دې پیسې کولې نو دا به څونه آمدن کوي یو کس ته دا 1,20,000 1,30,000 1,10,000 ښه دا پیسې به کوي دغسې کولی شي دا په دې میاد کې څو ځل اوبه کېږي دا په دې کې دا باراني اوبه باندې اوبه کېږي دا مونږ اوبه نه ښیو دې ته ډېره ښه اصل کې که دا زموږ په علاقه کې څوک کرل غواړي که نه دا تخمه نو تر ټوټل میاد په دې 2 میاشتو کې څونه اوبه به دې ته پکاري بس چې دا چې دی دا دغه خبره د ټایم خبره کم مخکې مټر چې دی تاو کوي نو یو پیری اوبه کولی شي صحیح د دې نه سیوا دا نه اوبه کېږي دا تو سالامي وي چې مونږ ته پته ولګي تو سالامي به دا پاڼه راچوړي شي او به د ځمکه پرې وچه شي په ځای بوټي به چوړ پکې ولګي صحیح او په دې میاد کې دا څومره دوه یعنې څو ځل دوی په غواړي دې باندې کم از کم چې یا 3 یا 4 پیره دا کول غواړي په دې د دې په بیمارو باندې مونږ ته رڼا بیماری پې کمې لګي بیمارۍ په دې باندې چې نه غوړه کې راتلی شي صحیح په دې باندې د پیشو بیماري لګي به دغه دوه بیمارۍ دي او د دې لپاره څه داسې دوایانې شته او دې لپاره دوایانې شته بازار کې ملیږي نوم نامې درته یاد دي نامې داسې نه یادې ما سره کوم یو بوتل پروت دی اوس صحیح ښه دا 2 قسمه بیماری چې دی په دې باندې لګي دا په دې باندې لګي ښه کاکاجي ما خو چې په خپل کلي کې کتلي ما ته اوس د دې باره کې علم نشته نو هلته کې چې دی نمبر په نمبر دا مټر ټولولی کېږي لکه مطلب دا په یو ځل کې چې دی نه ټولولی کېږي یو ځل ټول کړي بیا 15 شپږ ورځې پس بیا ټول کړي نو د دې هم داسې سیسټم وي که دا په یو ځای ټولېږي دا بس کاله دواله بس یو پیره بیا 2 پیره ښه دا 2 پیره چې دی ټولو بس بیا خبره 2 پیره چې دی دا مټر دلته ټولېږي هغې نه پس چې دی دې خبره ختمه شي او د دې چې دا کمې زیلی وي په دې باندې بیا خلک څه کوي دا غویانو دپاره سټور کوي ښه یخني وي که نه نو دلته بیا ګیاګانې کمې شي زه ویم دا ټانګر کې چې څنګه ټوپکې کړي داسې ټوپکي به له دې جوړوي خلک که نه وچېږي ښه نو دا د مټرو فصل او دې سره تړلې څه داسې خبرې وي چې ما تاسو ته په ویډیو کې وړاندې کړي او بل کاکاجي په دې خبره نه پوهېږم دا سیټ ته چې دی دا لرګي داسې ټکوالی شوي دي په دې باندې را سیمتلی دی نو دا خو دلته کې چې دی د جوارو فصل ته ګیر شاپیره ما لیدلي د ګنو فصل ته ګیر شاپیره ما لیدلي دي نو دې ته دلته ما صحیح کو د دې څه مطلب دی دا موږ سره مخامخ دا کړمار غر دی
د دې نه لیوګان نازي مونږ ته او دا مونږ له نقصان کوي ډېر زیات جوار هم خوري او دې چې نن دا مټر هم خوري نو سیوا د تمباکو نه هر فصل ته جوړي دا نقصان هر د غنمو کې دی رغړي په دغه د مټر خوري دي جوار دی خوري ها دې موږ ډېر زیات نقصان نه کوي وخت چې ضرورت شي د شپې داسې چې راشي موږ لاندې کوم بیا ولا شاټ ورکو ها کاکاجي زم دا شاټ چې تاسو لګولي کنه نو په دې علاقې کې خو به داسې حادثه مخې ته رالي چې دې څوک نیولي او مړه شوي دي داسې څوک نه داسې څه نه راغلي د دې وجه څه ده ځکه چې د دې موږ چې نه څوکیداري کوو دې موږ په خپل د خپل ټیمي دا ما تقریبا تر مولا تر بانګونو پورې د ماښام د نه خاطو د لاسو بجو نه والي ها دې ته بیا یو کس خامخا ناسل ته چې کوم یا بل پوره ته لګي دی رڼا پکې شي صحیح نو هغه ټیم کې چې بیا خلکو ته پته لګي چې دا دغه شاک دی او دغه اعلانونه هم کیږي په جمعه اعلانونه هم کیږي په جمعهتونو کې ها نو دلته ثوابه ته چې کلم تاسو راشي هر فصل نه غیر چاپیره بتاسي سیم تاسو ته په نظر باندې راځي او داسې غیر چاپیره به دینه چې دی جال ته وکړي د هر فصل نه غیر چاپیره ولی کاکاجي تاسو ته وی دا مخامخ تاسو ته بغرو نخکاریه دی سره لاندې داسې لوی ځمکه د ځنګل په تور باندې مطلب شاړې دي که نه ډېرې هغې کې لیوګان میلوګان وي میلوګان خو نه ګیدړان وي لیوګان او ګیدړان وي پکې دې فصلونو ته راځي او د کاکاجي خبره چې د فصلونه ډېر زیات خرابوي ډېر زیات تاوان خلکو ته ورکوي نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره دلته کې خلکو داسې قسمه شاټونه د پټونه غیر چاپېره تو کړي بل زموږ ملګرو دا وي چې دا شاټونه به خلک نیسي نو کاکاجي وي دې ته موږ برابر ډیوټي کوو دلته هم بلفونه په پټو کې لګولي په جوماتونو کې اعلانونه کیږي نو د دې لپاره چې دی مونږ پوره تنظیم کړی دی او داسې هیڅ قسمه حادثه چې دی مخې ته اوسه پورې شکر الحمدلله نه درالي او ښه او خدای دې راولیم نه نو دا د هغې نه د بچ کېدو دپاره یې لګولې بل د مټرو دا فصل ما ته اوس ته وښولو چې زموږ اخوا پېښور خوشه علاقو کې چې دی په کومه طریقه باندې مټر کرلی کېږي او د صوابۍ په ځمکه کې په کومه طریقه باندې دا کرلی کېږي د دې ځمکو خپلې اوبه شته کاکاجي شتې که دا باران ته پرتې وي شیشو پلان لګیدل دی ها دلته کې د شیشو داسې نظامونه داسې پروګرامونه یې ورته کړي او اکثر له چې دی زیات پټي په باران په اوبو اوبه کېږي ښه اخوا د وچې علاقې دي بیا ځان د سرکاري علاقې دغه هغې باندې هم ټیبلونه خپل شتې لګېدلي دي ښه خو زیات تر پټي زما په خیال په باران اوبه کېږي زیات نه اوس کم کوز دي ځکه چې دغلته کې اوس غر ته هم اوبه ورختلي دي ښه بس ټیبلونه لاندې ښخ کړي دي د غر ته اوبه ډیګۍ جوړې کړي دي بیا په کته د هغې نه اوبه راځي چې کوم ځای ته اوبه نه رسي بس هغه ځای کې دا لکه دا ټوله لکه دا د دې نه په اخوا د دې ون نه په اخوا دا ټوله وچه وه دې ته د اوبو اوس یې ورته پروګرامونه برابر اوس ورته پروګرامونه بدل کړو ښه بالکل دا د مټرو فصل و چې مونږ پې تاسو ته رڼا واچوله دلته کې دا کر چې دی دا بدل دی په بدله طریقه باندې کرلی کېږي ټولې خبرې ټول معلومات چې دی مونږ تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کړو د کاکاجي په مدد سره دا د دې مقامي باشنده دی معلومات لري د دې د زمیندارۍ حوالې سره د دوی نم تپوسونه وکړه د دوی نم چې دی تپوسونه وکړلو تاسو ته په ویډیو کې وړاندې کېښودلو او د کاکاجي ډېره زیاته شکریا دا کوم چې موږ ته دا ټایم راکو او دا معلومات یې تاسو سره شیر کړو ډېره زیاته مهرباني کاکاجي خوشحاله اوسئ نو دوستانو دا وه زموږ سوړه شانتي ویډیو د صوابۍ د زمیندارۍ حوالې سره او بالکل ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او انټرسټینګ او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي او اوس به زه تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کیږم د لوی الله پامان